پاکستان هغه ملک دی لکه په کابل کې یو مثال دی چې نان بخور او ټربیزه وې روټای خورو او تیزونه اچوا نور څه کار مکوا. پاکستان هغه ملک دی نان بخور او ټربیزن والا. هغه د اکبر باچا لټان دي چې په اللهم روټای چرته حلاله مردار پیدا کی او برډډه لګي نور د سوجي نه دي. د اکبر باچا زمانہ کې اودري لټان پراتو نو دا یو په دې سینه بیره پراته و او دوی داسې پراته دي نو پاس یو سړی تیرېدو ورته आवाज وکړو چې کاکا لږ راکوشه چې راکوشه وی دی ولې ویل دا بیره خو لږ د خپله کې راواچو. هغه دا خیال کړی چې دا درې واړه به فالج والي او لاسونه به نو چتیږي. هغه بیره خپله کې ورچولې ویل خیر خو دی ویل خیر خیریت ویل نه جوړی ویل نه لاسونه ویل ټیک ټاک چې شراپ شو چې په دې مخ یې ووایي ویل بیړه دې هر کشه زه دې د اس نه ورپسې راکوز کړم او ته د دې ځای نه دې بیره دلته کولی نه شوه. دویم چې ورسره پروت و ویل سم یې وواداره ویل ولې ویل پرون مې اودس مات کړی نو پاکوله مې هم نه نو هغه پرېښود دا دویم یې یو شړپ ووالو چې متیازې وکړې نو ځان به هم درته بل پاکوي چې دویم یې ووالو دریم ورته وایي چې ښې ووه دا دواړه ارامیان ویل په تا څه چل دی ویل پرون پروت ومه سپي مې خوله کې متیازې کولې دوی ورته کور هم نه وي. وایي په ایمان مونږ هغه یو کنه سپي زمونږ خوله کې متیازې او د سماتی ځای راله بل پاکوي بیره راله بل په خوله کې مونږ نه څه نه کړي. مونږ به جازونه جوړو مونږ به توپې جوړو مونږ به ټینکونه جوړو. ورشه کنه ته په دې ټول پاکستان کې وګرځه ټول پاکستان او خپل تمام سائنسدانان او تمام انجینیران او تمام یونیورسټۍ دې ولټوه او دا تپوس دې وکړه چې د ځمکې نه نور ته 100 کروڑه میله لار ده او د ځمکې نه سپوږمۍ ته بیا 100 کروڑه میله لار ده او دا سپوږمۍ کې بیا 100 سپوږمۍ دي نورې. ورشه دا اندازه په ټول پاکستان کې وګرځه دا ګډېدونکو نه تپوس وکړه چې څوک یې درته وکړي. ټول ملک کې وګرځه ملکونه هغه دي چې دا حساب هم لګولی دی چې د ځمکې نه نور پورې 9 کروڑ 65 لاکھ میل مزل دی. تاسو په پوهیږئ 9 کروڑ 65 لاکھ میل مزل دی. خلق هغه دی قوم هغه دی ریسرچ چې قرآن ویلې دی چې سیروا فی الارض لعلهم یتدبرون یتفکرون. پس مکه کې وګرځئ فکر وکئ تلاش وکئ د قرآن په دې آیات ریسرچ نن هغه قومونه کوي چې د نور حساب درته لګولی دی. بیا دا حساب تاسو له پته درځي چې نور راوخیږي نو دا غرنا 9 کروڑ 65 لاکھ میل په مزل باندې 100 منټه کې داغه هغه شعاع او رڼا ځمکې ته رارسي. دا درته پته 4 منټه کې چې نور طلوعږي نو داغه شعاع
9,65,00,000 मील पर रफ्तार बांधे वो सलोर मिनट किस्म की तरह रहता। بیا دا د سپوږمۍ رڼا دا د څه شي رڼا ده او دې کې بیا څه دي دننه یو سیاره دولس کاله وشو چې یو ستوري ته روانه ده او داسې فوټوان را لیږي د دې اسمانونو چې عقل به دې اړیا دولس کاله وشو اله اوس ورنږدې شوی تاسو به دا شیدونه جوړوئ مونږ خو ډم قوم یو ډم مونږ خو ډمان یو په جلسه کې مونږ ډیږو په لاره مونږ ډیږو په واده کې مونږ ډیږو په سنت کې مونږ ډیږو مونږ ډمان قومونه دا خلق چا چې ستورو او سپوږمیو نورونو ته ځان ورسول نو عرض میں دا و عزیزانو چې زمونږ دواړه جانه تبا دي اخرت لم مونږ سکړي نه دي